السلام علیکم، سلامونه مې واخلئ ملګرو اریب تابان یم یو ځل بیا په اسلام آباد کې ماښامي ټایم دی. نو نن سهار مې د انګړ دا سره کېناستو ملګرو ډېر خوږ او په ژوند مین ملګرو د اوسني چې کوم کل دی د هغې په باره کې به له ده سره خبرې کوو او ناست یو د دیو سره ګپ شپ لګوو، د دیو نه څه اورېدو، د مشرانو نه د ژوند په باره کې څه خوږې خبرې ترې واورېدې. خو بیا د زما یو ویډیو وکته ناڅاپه، نو چې ته خو ډېر د کار او د ویاړ سره یې، نو موږ سره به یو څو خبرې وکړي. نو یو شعر دی وایي چې د مشرانو سره ناسته وکړه، هم به دې بد هم به دې ښه زده کړي، هم به دې بد هم به دې ښه زده کړي، چې څه زده کول غواړې هم به دې هغه زده کړي. نو د دیو سره به خوږې خبرې کوو د مینې محبت په باره کې. راځئ چې دغه شان د مشرانو سره کښېنو، د هغو نه به ښه څه واورو. نو انګړ دا ډېر ښکلی په ژوند مین او دغه شان دیو چې کوم د شپېلۍ چې کوم غږ دی هغه هم ډېر ښکلی او ډېر په مزېدار انداز سره وړي. او ډېر په ژوند میل دی. نو کته مې په موبایل کې ورسره د رباب منګي چې کوم پروګرام دی هغه یې لګولی و، نو هغه هم ډېر خوښ شو، ډېر ژوند پرست او ډېر د راروان کل دپاره چې کوم دی یو ډېر ښه پیغام به دی ورکوي ملګرو ته. او بیا که تاسو وګورئ نو دیو چې کوم تعلیم تر ترلاسه کړی دی ملګرو، د ده د تعلیم په هکله د دیو تاسو وګورئ ملګرو، د ایم اے بي ایډ چې کوم دی هغه یې کړی دی په هغه وخت کې، او بیا په میډل سکول کې هیډ ماسټر پاتې شوی دی، کوم چې د نوي نسل تربیت یې کوو. او نن سبا په کلي او په علاقه کې د هغه خلکو خدمت کوي کوم چې تر تعلیم د لارو نه نه خبر. نو د دیو سره به خوږې خبرې کوو. نو انګړ دا تاسو خو ډېر زیات علم او ډېره پوهه لرئ، موږ له خو ستاسو مخکې خبرې کول نه دي پکار، خو بیا هم زموږ چې کوم هغه ملګري دي او هغه ځوانان، هغه نوی نسل چې هغه د فیسبوک د لارې، د انسټاګرام د لارې، نور داسې سوشل میډیا پلیټفارم دي، د هغو ته به څه ویل غواړئ د راروان ژوند په باره کې او د تعلیم په هکله به هغو ته څه ویل غواړئ؟ ستا ډېره مننه، ډېره شکریه تا موږ له د خبرو کولو موقع راکړه. په دې موقع خو زه به دا ووایم چې زموږ نوی نسل چې دی نو دا لکه زیاتتر په دې موبایلو کې مصروفه دی، خپل قیمتي وخت په دې ضایع کوي او یا نور داسې وخت ضایع کوي چې په هغې باندې په کرکټ کې دا مصروفه دي، یا نور داسې په کارونه دي چې هغه کول نه غواړي او د کشرانو ذهنونه دا ویښول غواړي چې دا ښه طرف ته لاړ شي او د ملک د خیر ښېګړې په کار راشي. او دغه شانې بیا دا روان نسل چې زموږ څومره کشران دي دا زموږ یو سرمایه ده چې دا ښه ښه تعلیمونه وکړي او ښه چې کوم دی نه ښه ښځونو کې چې کوم دی د تعلیم حاصل کړي، د قوم او د دې عوامو په خیر ښېګړه باندې راشي او د دوی خدمت وکړي. دا بچي دي خو سبا به دا د قوم مشران جوړېږي. کشرانو ته پیغام دی چې خپل تعلیم وکړئ، خپل وخت فضول مه ضایع کوئ، د نشو تماشو نه ځان وساتئ، د مشرانو کشرانو چې کوم دی نه د هغو خیال کوئ، د مشرانو ادب کوئ، کشرانو باندې شفقت کوئ. زموږ د ټولو دا فرض جوړېږي چې هر مسلمان بل مسلمان ته سمه لار وښیي او په ښه کارونو کې چې کوم دی ښه وخت ضایع کوي سره د اسلام او د دین نه، چې په دې کې چې کوم دی دا تړلې خبرې دي. موږ خپل خیر ښېګړه دا به کوو او بیا به عوامو ته چې کوم دی نه د ښې لار ښیو او د بدې نه به منع کوو. دا زموږ د ټولو فرض دي. خپل یو ډېرې ژورې او ګټورې خبرې وکړو. نو موږ له ټولو داسې پکار د ملګرو چې دغه شی د خپلو مشرانو سره کښېنو، د هغو سره ناسته وکړو، د هغې نه ښه څه واورو. انګړ دا که یو څه شعر راځي ځکه چې تاسو هم شپېلۍ او دا وایئ، نور داسې د ژوند په هکله چې کوم خوشحالیانې دي، پازیټیو اکټیویټي چې هغه تاسو کوئ، نو که شعر یا څه بل څه داسې نصیحت ملګرو ته وکړئ نو ډېر زیاته به ښه وي، پروګرام به نور هم خوند پیدا کړي. ډېره مننه. نو زه خو به دا ووایم چې یو شعر راته یاد و خو ذهن نه مې دې ټایم کې ووته، خو یادومه مخې له راشي چې زه تاسو سره شریک کړم. وی یار مې د اور ګاډي ته خیږي، یار مې د اور ګاډي ته خیږي، یار مې د اور ګاډي ته خیږي، په غرغره نتکۍ مې چړ د اوښکو زینه. مصرعي زه مې درته ووایي. بیا خبره دا ده چې په دې کې زمونږ یو فلسفه ده. مطلب دا دی چې زمونږ ټول خلک چې څومره دی، څومره عوام دي، څومره پښتانه چې دي، نو دا ټول رونه دي او دا په یو بل باندې مین دي